دوستانو سلامونه. که غواړئ چې تاسې په انسټاګرام کې خپل د انسټاګرام کوم نوم چې دی هغه تاسې بدل کړئ یا تغییر کړئ، نو تاسې به لومړی انسټاګرام ته لاړ شئ. انسټاګرام ته چې لاړئ په پروفایل به کلیک وکړئ او بیا دلته ایډیټ پروفایل په دغه آپشن به کلیک وکړئ. دې باندې چې مو کلیک وګورئ نیم آپشن باندې به کلیک وکړئ. نیم آپشن باندې چې مو کلیک وکړو نو کله مو چې نوم بدل کړ هغه نه وروسته به تاسې په دې ټیک مارک باندې کلیک کړئ. هغه نه وروسته ګورئ تاسو ته وایي تاسو نه پوښتنه کوي are you sure you want to change your name to میلاد فهیم یا هر نوم چې تاسې به کوئ. دلته به لیکلي you can only change your name twice within 14 days. نو تاسې کولی شئ چې په 14 ورځو کې 2 ځله تاسې د خپل انسټاګرام اکاونټ نوم بدل کړئ. نو که بیا خوښه مو تاسې به په چینج نیم باندې کلیک کړئ. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ درسره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي نور ویډیوګانې در سره شریک کړم. تر بلې ویډیو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او اباد اوسئ.